خو ډېر خوشحاله یم چې ګران هېواد ته یو ځل بیا راغلم. 40 کاله وروسته خپل ټاټوبي ته ځم. او څوک چې سبق نه وي د چرګ په څېر په مځکه کې به کوټ 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 بیا ګرځي. عتید معنا ده چې جاهز، آماده، تیار، ویښ، بیدار. چېرته چې زه پیدا شوی یم دا توره خونه، دلته زه پیدا شوی یم. د کور چراغ ته باید استفاده کړئ. امانت ما ته مور راښودلی او خپل هغه مظلوم ورونه چې په غزه کې تخوا ورلاندې کېږي په خپلو دعاګانو کې هېر نه کړئ. بیت المقدس کې به مونځ کوو د ټولو استادانو سره. موږ تاسو ټول به ځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر خوشحاله یم چې ګران هېواد ته الحمدلله رب العالمین یو ځل بیا راغلم. نن 9 د جون هېواد ته د یوې لړ مېلمنو سره الحمدلله رب العالمین راغلو. نو دلته به انشاءالله د ځینو ورونو دوستانو ملاقاتونه کوو او انشاءالله د اوتید کوم کارونه چې دي هغه به ګورو انشاءالله. او ډېر زیات زه خوشحاله یم الحمدلله رب العالمین چې هېواد ته یو ځل بیا په داسې وخت کې راځو چې الحمدلله امن دی او سوله ده او خوشحالي ده. الله دې زموږ نه دغه نعمتونه ټول قبول کړي. ډېره مننه. دلته محبت عمري مړ د نفرت اور دی، دا د امن کور 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 دی. ګران افغانستان وطن څومره قسم سور دی، دا د امن کور 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 دی. دلته محبت عمري مړ د نفرت اور دی، دا د امن کور 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 دی. ګران افغان قدرمنو دوستانو، زه اوس کابل کې یم. انشاءالله د وردګو طرف ته انشاءالله روان یم. 40 کاله وروسته خپل ټاټوبي ته ځم، خپل هغه ځای ته ځم چې هلته زه پیدا شوی یم، چېرته هلته زه اوسېدلی یم او هلته ما وخت تېر کړی. زه ټول تفصیلات در سره شریکوم، موږ سره پاتې شئ. دغه منطقه د دشت ټوب منطقه ده. دا یو ډېر ښکلی مسجد دی. دا یو حاجي صاحب جوړ کړی، الله دې اجر ورته ورکړي. او د زنانو دپاره هم ځای دی د لمانځه او د مردانو دپاره هم دی. نو ما او ایاد او نورو ملګرو دلته لمونځونه وکړل، الله دې قبول کړي. اوس د چک په خوا باندې روان یو. دښتې مو په امن دي، غرونه مو په امن دي، نشته د چا په ویره زړونه مو په امن دي. دښتې مو په امن دي، غرونه مو په امن دي، نشته د چا په ویره زړونه مو په امن دي، نشته د چا په ویره زړونه مو په امن دي. کټې د پردو پر شوي غړ غړی ورور دی، دا د امن کور 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 دی. دلته محبت عمري مړ د نفرت اور دی، دا د امن کور 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 دی. ګران افغانستان
زور دی دا د امن کور دی 11 بجې د شپې مونږه زمونږ کلي ته راورسېدو. شپه ده، دوستان ډېر زیات خوشحاله دي او قدرمن او عزتمن اخندزاده صاحب هدایت الله او د دوی فامیل او والده شریفه او نور دوستان هم ټول د کابل نه راغلو. نو دلته شپه ده، برقونه نشته او کلیوال اکثره ویده دي. سبا انشاءالله زمونږ ختم دی او دلته زمونږ بعضې رواجونه او بعضې قصې دي، هغه به انشاءالله سره شریک کړو. د اوس مو شپه په خیر. سلام. سهار مو بخیر. پرون د شپې ناوخته مونږ راغلو، نو بیا ډېر وخت پورې بیا د ملګرو دوستانو سره قصې مې کولې، نو لږ ویده شوی یم. نن ورځ د کلیوالو دوستانو سره د سهار ناشته کوو. دلته یو ښکلی عادت دغه دی چې کله څه مناسبت وي نو ټول د قریې او د کلي دوستان چایونه خپل راوړي. نو چایونه اوس را روان دي او دلته په ګډه سره انشاءالله صبحانه کوو او د هغې نه وروسته بیا نور تفصیلات در سره شریکوو انشاءالله. انشاءالله خد بشي نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشي جوړ بشي آباد بشي انشاءالله خد بشي نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشي نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشي غږ د پرمختګي اوس هرې خواته. قدرمنو دوستانو، چای مشکو د سبایي ناشته صبحانه وکوله. بیا د والد صاحب قبر ته راغلم. زه کوچنی وم، ډېر زیات په دلته راتلم د پلار د قبر څنګ، دلته به زه کېناستم او دغه ځای ما خپل ځان ته جوړ کړی و چې زه کله مړ شم او دلته هم دلته به ما دفن کوئ. او مقبرې ته به ډېر زیات راتلم، اکثرو من ذکر هادم اللذات. نو د مرګ یادونه موږ تاسو هم باید ډېره زیاته وکوو، ځکه مرګ زموږ ستاسو ټول ملذات او زموږ ستاسو ټول شهوتونه او ټول خوندونه ختموي. دا زما د پلار قبر دی، هلته زما ترونه دي، زما عمګان دي او زما نور دوستان دي. د موږ هم دغه حال دی، موږ تاسو هم الله ته ورځو. راځئ چې د نیک عمل په خاطر باندې په دنیا کې کار وکوو او داسې کار وکوو چې زموږ ستاسو آخرت او زموږ ستاسو قبرونه بیا رڼا شي. ثمرګل لالا، زه په دې سفر کې 2 ځله وژړولم. یو ځل پرون چې کله ما ولیدو او بل ځل سهار. ولې؟ علت شی دی، د دوی پلار ډېر مبارک انسان و، د دې کلي چراغ و، د دې کلي مشر و، سید امیر دادک به ورته وایي. ډېر مبارک انسان و، بالکل د ده شکل و د پلار ته پاتې کېږي. بعضې مواقف د ما په یادېږي، زه طالب العلم یم وړوکی په دې کلي کې د دوی پلار ډېر زیات ناز راکولو، ډېر زیات مینه به راته راکوله. نو یو ځل زما په یادېږي چې دلته عادت و چې هلکان کله پیدا شول دوی په خوشحالۍ باندې به په مسجد کې به کلیوال راټولېدل، شیریني به شیان به راوړل، نمون به نوم به په مسجد کې ایښوده. د جنکیانو نمونه نه وو په مسجد کې. نو ما هغه ته ورته وویل، دادک ته مې ورته وویل چې موده د قرآن کریم د آیت مخالفت دی. الله وایي چې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکور. الله جل په قرآن کریم کې اول جنکیان ذکر کوي چې خدای جل جلاله بعض د جنکیانو کې بعض د هلکانو کې. نو راځئ د جنکیانو نمونه به هم په جومات کې ږدو. نو دادک پورته شه، بیکاري دا خبره کړې سر د سبا نه سر د نن نه تو خبره دلته ډېر خانات وه. سبحان الله، داسې ویلي ده سبحان الله. نو هماغه وایي چې سر د نن نه که سر د سبا نه چې د چا
کور کې چې جنکۍ پیدا شوه نوم مې په هغه کې وي په جومات کې پتنوسونه به رسي شی به دلته وي هر تقدیري د ما د مشر ورور هدایت الله خان صاحب لور پیدا شوه نو چې مو خبره هم کړې وه به ورته ورته چې اوس به موږ چای وڅښو چای مې هغه ته یوړه مسجد ته مې یوړه ثمرګل الله کور دلته دی دلته اوسېږي ثمرګل الله او الحمدلله چې دا مشر زوی عصمت الله جان هغه وخت کې وړوکی و عصمت الله جان دا راولکه ده اوس دا دوی بچیان د عصمت الله یوه یې مشره ده ماشاءالله الله دې صالح اولادونه او المسیان ورته ورکړه الله دې هدایت ورته وکړه رسول وولد صالح يدعو له وولد صالح يدعو له د ولد سره د صلاح د نیکۍ کریمه راغلې د موږ تاسو اولادونه د الله تعالی نیک صالح وګرځوي چې د موږ تاسو د دنیا لپاره هم ان شاء الله چې یوه ښه ډالۍ ده او آخرت کې هم ان شاء الله چې همدا کوچنیان به موږ تاسو ان شاء الله په نیکو اعمالو باندې جنت ته داخلوي الله دې موږ تاسو ته عمل راکړي او الله دې موږ تاسو ته حسن خاتمه راکړي کور دی دا د امن کور دی دلته محبت عام دی مړ د نفرت اور دی دا د امن کور بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا د قرآن کریم ختم وشو او علما کرام تشریف راوړی مېلمانه راغلي دلته ورونه ډوډۍ خوري او دلته په مسجد کې علما کرام وعظ او نصیحت کوي عام خلک غواړي چې واروي د علما کرامو نه څه نصیحتونه بعضې خبرې نن ډیره ښکلې مبارکه ورځ وه ډېر زیات دوستان مې ولیدل او د ډېرو زیاتو کلونو نه وروسته اوس دلته یوه مدرسه ده د قرآن کریم د حفظ مدرسه ده دې مدرسې ته ځو چې تر څو هلته په مدرسه کې قاري صاحبان وګورو مدرسه وګورو نورې خبرې په مدرسه کې کوو انشاءالله دلته محبت عام دی مړ د نفرت اور دی دا د امن کور دی دا د امن کور دی دا د امن کور د هغه د قرآن کریم د حفظ مدرسه ده زه ډېر کوچنی وم تقریبا اووم صنف کې وم چې د دې کلي ماشومان ما تشویقول چې دوی سبقونه ووایي د کلي کې یو فکر پیدا شي چې تر څو ځوانان یو څه زده کړي د کلي خلکو خدای دې ورته خیر ورکړي دوی په خپلو امکاناتو باندې راغلل او دغه یوه مدرسه یې جوړه کړه هر کال تقریبا په لسهاوو حافظان دلته فارغېږي سږ کال 11 حافظان او تیر کال 11 حافظان فارغ شول بیا دغه حافظان د منطقې نورو کلو کې بیا تدریس کوي او حفظ کوي او بیا منتشر کیږي طبعا دلته قاري صاحبان وظیفه راټولوي او دلته دوی خپل ډوډۍ بندوبست کوي او د منطقي خلک ورسره همکاري کوي ورسره کومک کوي همدلته دوی اوسېږي د شپې او دروازې او دوی د الله جل جلاله کلام دلته یادوي د دې مدرسې حافظان بیا ځي نورو مدارسو کې نورو حلقات کې بیا د قرآن کریم حفظ کوي ځینې شیان مو ورته برابر کړل لکه هغه تشنابونه دي او دغه رنګ دی د رنګ سره زه موافق هم نه یم خیر ورونه غلط شوي پکې نور بعضې فرشونه دي شیان په تفصیل سره وګورو چې تر څو دا قاري صاحبان په ښه شکل باندې قرآن کریم حفظ وکړي برق نه و نو ورونه ورته دغه شمسي
یو بل نوم یې دی یا سولر دا هم اخیستل شوی او دلته دا بیټرۍ هم دي. نو د دې نه وروسته به انشاءالله په دې مدرسه کې برق وي او قاري صاحبان ته به پکې چالانې وي او انشاءالله چې کاملا رڼا کې به دوی قرآن کریم حفظ کوي. د اوبو ستونزه هم وه، دغه ذخیره ورته اخیستل شوې د اوبو، نو دوی به انشاءالله اودسونه کوي او په لنډ راتلونکي کې یو لوی کوی انشاءالله د یو وړوکي تعمیر جوړېدو هم برنامه شته. امید انشاءالله چې د کار هم وشي. د دې مدرسې دپاره الحمدلله دغه میزونه او پکه او دغه موکیت او دغه مسطح او دغه رنګ دا الحمدلله وشول. دا یو صنف دی قاري صاحبان به دلته قرآن کریم یادوي او انشاءالله چې دوی به ګرمي نه کېږي، د پکونه به هم استفاده کوي او دغه میزونه باندې به دوی قرآن کریمونه ږدي او د دوی الحمدلله فرش هم وشو. امید دی چې د نور هم ضرورتونه چې د مدرسې دي دا پوره شي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. زموږ ستاسو په هېواد کې دیني مدارس ډېر زیات دي، هغوی په مسجدونو کې اوسېږي، طالب العلمان سبقونه وایي، قرآن کریم یادوي او دیني سبقونه وایي. داسې مدارس ډېر زیات دي. نن یو مدرسې ته راغلی یم، دوی ډېره ښکلې وظیفه ورته وایي، وظیفه یې راټوله کړې او دا ډوډۍ ډېره خوږه وي. زه خپله هم چړي وم، دې ته چړي وایي، ما هم د وظیفه راټوله کړې. ځوانانو زه هم ستاسو په شان باندې وم. زه اوس یو نړیوال شخصیت یم، 2 دکتراوې لرم، یو انټرنیشنل سړی یم. تاسو غونته چړي وم، همداسې چیغې مو هم کړې وظیفه راوړئ، خدای مو وبخښه. خو مهمه دغه ده چې هغه مؤسسات او هغه انسانان چې پیسې لري او پیسهدار دي هغوی باید دوی باندې رحم وکوي. دی د قرآن کریم حافظان دي، د هر یو قاري صاحب په سینه کې 10 او 15 او 10 سپاره قرآن کریم دغه حافظ دی ما شاء الله. دغه حافظ 30 جزء وهذا حافظ دی ما شاء الله. دا چې نورم شته دا حافظ دی. دا چې ودرېږي د یو چا کور دروازه ورته ټک ټک کوي، څوک ورته ډوډۍ ورکوي، څوک نه ورکوي، څوک همداسې رالیږي، نو دا ښه خبر ده چې مؤسسات د دوی سره همکاري وکوي. زه په ټولو تاجرانو باندې اواز کوم او په ټولو انساني مؤسساتو باندې اواز کوم چې د دې مدارس سره همکاري وکوي، د دې طالب العلمان سره همکاري وکوي، ځکه دوی د الله جل جلاله قرآن کریم یادوي. تاسو شیو بیا چای خوري پیسې نه لري چې کوز وخوري چای شیوي بیا هغه چای. دغه مدرسه کې دوی یو کار کړی چې دوی دلته اوبه ګرموي، د دې نه چای هم دوی اخلي، بیا هم پخوي، بیا هم پخوي، ډوډۍ ورباندې پخوي او دا په دې شمسي باندې دغه اخلي، د طاقت اخلي او دوی د دې نه استفاده کوي. نو دا د صندوق نه بهر یو فکر دی، دا ښه خبر ده چې استفاده وکړو. دا خوځېږي بیا لمر ته کوم طرف ته چې لمر وي هر طرف ته چې لمر وي هغه خوا ته خوځوي. ماشاءالله ماشاءالله. دا د امن کور دی، دا د امن کور دی، دا د امن کور دی، دا د امن کور دی. دلته محبت عمري مړ د نفرت اور دی، دا د امن کور دی. نن درېیمه ورځ ده او تر اوسه پورې موږ په کلي کې یو. دا یوه ډالۍ هم راته راکړل شوه، نو مننه کوم چې د چا ډالۍ راکړې. نو اوس په خیر سره روان یو، ملګري آماده دي، موټرونه تیار دي او په خیر سره دلته یو کلینیک دی، کلینیک ګورو، دلته یو بل مکتب دی هغه به وګورو، په لاره کې د شهادت دیني عالي دارالعلوم به وګورو او د هغو نه وروسته بیا په خیر سره ځو کابل ته. دا د نشکک کلی دی او زموږ تقریبا چې آخري لحظات دي او کیدای شي بیا هم یو ځل بیا ورته راشو. نو نن د سفر
درېیمه ورځ ده. دې کلي کې دا یوه چینه ده جالب اوبه لري. بسم الله. ډېر یخې دي. په ژمي کې دا اوبه یخې وي او په اوړي کې یخې وي اوبه ښایي او په ژمي کې بیا ډېرې ګرمې وي. د ماشوم هم ناسته دلته چای کې کالي مینځئ چای کې ماشاءالله ډېر دومره خلک اوبه وړي داسې دیوال ورنه تاو کړی چې زنانه هم خپل پکې راحت واخلي. ماشاءالله تبارک الله. نو موږ اوس په خیر سره د چینې نه راووتو او ځوانان هم آماده دي او په خیر سره روان یو چې د کلینیک وګورو او بله مکتب وګورو او د شهادت دیني مدرسه وګورو. ګران افغانستان وطن څومره قسم سور دی دا د امن کور دی دا د امن کور دی باز چیرته اوسېږي؟ تاسو باز پېژنئ؟ باز چیرته وي؟ چرګه چیرته اوسي؟ چرګه چیرته وي؟ په مرغانچه کې. باز د غره په سر کې اوسي. همداسې نه ده؟ غټ باز چې واړه باز ته ټریننګ ورکوي د غره د سر نه یو ډېر خوشي وي. هغه بیا پرواز کوي. کور دی دا د امن کور دی دلته محبت عمرې مړ د نفرت اور دی دا د امن کور 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 دی ګران افغانستان وطن څومره قسم سور دی. تاسو ته راغلی ورور حیات الله عتید دکتور د دغه مدرسې شاګرد پاتې شوی و. دا په دې مدرسې کې ډېر پخوا وخت کې چې هغلته ډېرې ودانۍ نه وې دی په دې کې درس ویلی دی په دې کې حفظ کړی دی د دې مدرسې نه په ښو نمرو سره تللی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستړي مه شئ ځوانانو. زه ډېر خوشحاله یم چې د خپلو همصنفیانو سره نن ګورم. داسې ګلالي ګلالي همصنفیان مې دي. ډېر خوشحاله یم الحمدلله. زه د تاسو ټولو شاګرد یم. د تاسو ټولو. تا نوم څه دی؟ دلته راشه محمد الله جانه. دلته راشه. ته په څوم صنف کې یې؟ زه د ده شاګرد یم. د محمد الله جان هم شاګرد یم. ښه. او د استادانو خو د پښو خاورې یم. دا خو د ما استادان دي او د ما مشران دي. یو څو خبرې تاسو ته د خپل ځان نه کم چې زه اوس ټوشکې مشغول یم. هدف دغه دی چې تاسو هم یو وخت کې به انشاءالله دې ځای ته رسېږئ. تاسو باز پېژنئ؟ باز چیرته اوسي؟ مرغه غټ مرغه په غره کې اوسي که نه؟ د غره په سر کې اوسي. چیرته؟ چرګه چیرته اوسي؟ چرګه ها؟ ودجاجة المخلا په کانز کې تاسو لوستي که نه؟ هغه کوڅهګښته چرګه چیرته اوسي؟ په مرغانچه کې که نه؟ نو هغه ځوانان چې سبقونه ویایي خاري کا د استادانو خبرې مني د باز په شان باندې په غرو کې به اوسي انشاءالله. تاسو د راتلونکي وزیر صاحبان یئ. تاسو د راتلونکي رئیس صاحبان یئ. تاسو د راتلونکي مولوي صاحبان یئ. تاسو د راتلونکي علما کرام یئ. تاسو انجینران یئ. تاسو ډاکټران یئ. تاسو مفتیان یئ. نو زما هدف دا دی ځوانانو چې څوک چې سبق ویایي هغه به انشاءالله رسیږي او څوک چې سبق نه ویایي د چرګې په شان باندې په مځکه کې به کوټ 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 بیا ګرځي. د مثال مځکه دار کو چې تاسو د مثال ویر نشي. که تاسو وغواړئ چې لوړو ځایونو ته ورسیږئ باید په اسمان کې ستوري تاسو موخې وي. تاسو باید اهداف وي. که ستورو ته ونه رسېدو نو سپوږمۍ ته خو انشاءالله چې ټول رسیږو. عتید څه معنا؟ عتید معنا ده چې جاهز، آماده، تیار، ویښ، بیدار. قدرمن دوستانو د عربانو لیسه مو کته او دغه ستونزې او مشکلات هم ولیدل او بیا وروسته راغلو د شهادت دیني عالي مدرسې ته. دغه مدرسه ما دلته سبق ویلی
اوم صنف او اتم صنف تکمیل نشو خو اوم صنف کې زه دلته شاګرد وم او د قرآن کریم حفظ مونږ کولو هغه مسجد کې مونږ حفظ کولو د مونږ لیلې عمل ته هملته مونږ د شپې پاتې کېدو او دلته د مونږ صنفونه وو دلته سبق به ویلو او دلته مو ډېرې خوږې خاطرې لرم او خوږې شېبې هم تېرې کړې او یوه جالبه خاطره ده چې دلته یوه څاه وه نو مونږ اوبه رایستې په وخت کې د څاه کې کار کېدو دغه ډولچه ډکه وه د خټو او د خاورو نه په ډېر زحمت باندې ده هغه مو راپورته کړه د ډولچه مې راپورته کړه نو هغه قدراً د ما په سر باندې د لرګی مې راغی زه په ځای باندې کېناستم بیا یو عراقی ملګری و د ابو عابد په نام باندې بیا هغه بوتلم تنګي سیدان ته ځکه زه عمومي اول نمره وم دلته نو استادان راته ناز راکولو او هغه مېلمنو راته ناز راکولو نو بیا تنګي سیدان شفخانې ته ولاړم بیا په هغه وخت کې د اسفالله اخوان صاحب نه هغه غوښتنه وکوله چې ته یو خاص اتاق ورکړې چې ما ته کور ته لاړ شم ما نه کور ته نه ځم ما درسونه قضا کېږي نو ځکه ډاکټرانو وویل چې دی باید لږ ارام ته ضرورت دی خو بیا الله جل جلاله وساتلم الله راته شفا راکړه اوس اثرات د هغو نشته دغه خوږې خاطرې حقیقتا نن راغلی یم چې د خپل کور وګورم او د خپل کور مشران وګورم او خپل صنفیان ملګرو سره مې هم څو دقیقې خبرې وکولې اوس ځو اشپزخانه ګورو او وګورو چې دغه مدرسه چوش ته ضرورت لري هغه د خیر ښېګڼې انسانان او مؤسسات او د موږ ملي تاجران څه کولی شي د دغه اکاډمي او علمي مرکز سره دوی څه همکاري کولی شي او تاسو هم د مدرسه وګورئ شی چې کولی شئ مدرسه ډېر زیات شیانو ته ضرورت لري تعمیرونه یې خراب دي متاسفانه ضرورت لري اوناس طبقه هم دلته الحمدلله دا یو نوی ابتکار شوی چې اوناس طبقه هم شته د هغوی هغه نشته تعمیر نشته غالبا چې مدرسه موټر نه لري دغه پخوانی د مدرسې موټر و او دغه جیپ و که نه ښه دغه موټر و د مدرسې چې دلته ولاړ دی اوس دا صورتحال دی مدرسه موټر نه لري او باید موټرونه ولري او د مدرسه باید جوړه شي د مدرسې باید تعمیرونه جوړ شي څو منزله باید ورته جوړ شي اوس دوی بیچارهګان د بام پیسې نه لري چې دوی بامونه کږل کړه په اصطلاح باندې او د داسې علمي سنټر باید او مرکز باید اکرام وشي او د استادانو باید اکرام وشي هیله کوم چې زما پیغام دوستانو ته رسیږي چې توجه وکوي لایتام مسئول استاد دی زه نه غواړم چې تاسو وخت هم ډېر واخلم خو صرف چې د ځوانانو ته د اتلانو ته د زمریانو ته د وزیر صاحبانو ته او د ډاکټر صاحبانو او انجینر صاحبانو ته چیرته دي ډاکټر صاحبان انجینر صاحبان دلته شته تاسو یې ګڼه تاسو نو زه شخصا د تاسو په شان باندې زه یتیم وم زمان خیل ورته وی دلته یو منطقه ده د موږ اصلي خو د نشکا کې خو د موږ والد صاحب هلته امام وه بیا زه دوه کلن وم چې د موږ پلار د موږ نه ولاړو موږ په یوه توره خونه کې ژوند کا اووه یتیمان و دوی خویندې او څلور وروڼه د ما مشر ورور د چک اخوندزاده صاحب باندې مشهور دی کېدای شي تاسو بیا وپېژنئ هدایت الله اخوندزاده د ما مشر ورور دی بیا الله جل جلاله په لطف باندې په فضل باندې په مهربانۍ باندې او د داسې انسانانو لکه د ستاسو استادان چې دي د دوی په کومکونو او په هڅو باندې الله جل جلاله زه چېرته ورسولم الحمدلله دلته څوک اوسي که نه؟ اوکې اوسي په دغه کور کې تاسو کور السلام علیکم ورحمة الله لا اجازات غفیر شو تاسو غواړم خپل لومړی کور چېرته چې زه پیدا شوی یم هغه در سره شریک کړم د ما سره راځئ دا توره خونه د دې په مابین کې یو تنور و زموږ مورکۍ به دلته ډوډۍ پخوله او دلته به
د موږ د کور ټول کارونه دلته دلته یو کندو موږ ورته وایو په دې کې د اوړه او غنم په دلته ایښودل کېدل دلته ډېر زیاتې واورې کېږي په دې منطقه کې نو د ژمي ډېر زیات دلته به یخ وو موږ ټول 7 کسان وو دلته موږ اوسېدو 4 وروڼه او 2 خویندې او یوه زموږ مور دا تور پشتوال یا چت چې تاسو ګورئ دا دلته تنور باندې چې ډوډۍ پخېده دلته به کله زیات دودونه ماته یاد دي چې دلته به موږ د دود د وجې نه پټېدو بړستن کې به پټېدو او دا هغه اتاق دی چې زما پکې ډېرې زیاتې خاطرې او یادګارونه دي دلته زه پیدا شوی یم غوښتل مې چې در سره دغه شریک کړم یو ځل ما دلته خپل اولادونه راوستلي وو داسې 3-4 دقیقې طاقت یې ونه شوی کولی ما ته وویل چې اوس ځو ما ورته وویل چې مالکه دلته ما ژوند کړی دلته زموږ ټول ژوند و د مورکۍ سره د خویندو سره د وروڼو سره یوه جالبه قصه وه چې یو ځل دلته یوه ډوډۍ پخه وه او په هغه وخت کې زموږ د ډوډۍ بندوبست هم ډېر زیات نه و نو اوبو باندې د ما د یوې خور سره څلانجه شوه د اوبه راغلی کاسه کې ډوډۍ خرابه شوه نو زه وتښتېدم د مور نه وتښتېدم په دې کوټه کې زموږ ډېرې کیسې دي ډېر یادګارونه دي طبعا دا د برق سیستم خو بیا وروسته راغلی هغه وخت کې برق مرق شی نه و زموږ یو چراغ و د چراغ دلته لګېدو نو زه راغلم چې د خپل یادګارونه دلته تازه کړم او د دوستانو سره دا یو پیغام ولرم چې یو انسان په خپل ځای باندې نه پاتې کېږي یو انسان ماشوم وي لویېږي او حتما د شپې نه وروسته رڼا راځي او حتما روښنایي راځي نو هغه دوستان چې مشکلات لري ستونزې لري هغه ځوانان چې کوچنیان دي هغوی ته دغه پیغام دی چې تاسو حتما لویان کېږئ تاسو حتما غټېږئ ستاسو ستونزې ستاسو مشکلات حتما ختمېږي مهمه دا ده چې د الله سره واوسېږو او زموږ ستاسو ټول کړه وړه د الله دپاره وي الله دې ما ته او تاسو ته د نیک هدایت وکوي الله دې زما او ستا نه نیک عمل قبول کړي بسم الله الله ښایي ډېر وخت وروسته زما مشر ورور بیا واده وکولو او بیا زموږ څه ګاونډیانو دغه کوټه یې بیا موږ ته راکړه زما مشر ورور دلته پاتې کېدو او موږ هم بعضې مېلمانه به دلته موږ استقبالول دا داسې یو صورتحال وه چې بالکل ډېر بهترین حالت و زموږ د یو ښه حالت ته انتقال شوي وو نو دا اتاق نه اوس هم استفاده کېږي دلته زموږ د پخواني دوستان او ګاونډیان دلته اوسېږي ډېره ټینګېتوب او تاسو خو موږ خو سم ژوند سم لیدلي اوس هغه د خوب لیدل یا وختونه د مینې د محبت ژوند هغه وختونه چېرته چېرې په یاد کېږي د ما د توتي دا څه ویایږه راورته هغه داسې وختونه وو لالا چې رابغللي په ورځ کې به 15 وارې 6 وارې موږ مولوي صاحب د خدای وکړي دونه د بابونه چې رابغللي طاقت به نه کېدو په دقیقه کې به 6 وارې 15 پیاز تار هغه کړي وو چې به پیاز ما ورشه په 200 متر وړي کور ته ورمنډه کاته رو په یو دي تر پیاز هم راغه کده غټ ځان ته وختونه و ځان ته خوب لیدلي ماغه مازی ماغه خوندونه اوسم په هغه کې ده اوس خلک دي چې نه اوس مشر معلوم دی نه کشر نه محبت ځان ځانې دي وټ ښه وختونه وو څه وختونه وو څه کیسې وي منکور دی دا منکور دی دا منکور دی دا منکور دی دخت مو په امن دی غرونه مو په امن دی نشته د چا په ویراز زړونه مو په امن دی دخت مو په امن دی غرونه مو په امن دی نشته د چا په ویراز ډېر خوشحاله یم چې د انتصار عالي لیسه هغه لیسه چې الله جل جلاله زه مسخر کړی وم او دغه مونږ تأسیس کړې د اوتد د مؤسسې یوه د هغې نمونهیي مکاتبو او د لیسو نه ده د دوی لیدنه کوو
د ګرانو او خواږو شاګردانو سره او د لیسې د محترم مدیر صاحب سره او د نور سټاف سره خبرې اترې غواړو. موږ سره اوسېږئ. جوانا جور هستین؟ اوه شما با انرژی هستین؟ آفرین. صنف چند است؟ مضمونتان چیست؟ ریاضی. اوه ریاضی. این صنف 6 است. شما جور هستین؟ شما بخیر دکترای ما هستین. رئیسای ما هستین، آینده ما هستین. سلام علیکم و رحمت الله. شما جور هستین؟ چی نشته میکنی؟ خب که کار کو تو نشته کو الله ها آفرین. صنف چند است؟ چرگه چیرده وسی چرگه؟ ها؟ ها؟ ده مرغخانه باز پیژنه باز چیرده وسی باز ډېر غرونو کې اوسي که نه. هر هغه څوک چې سبق وایي د استادانو خبر منی، کسایی که درس میخوانه گپای استادا را گوش میکنه، اونا که کلان شوه وزیر میشه، رئیس میشه، انجینر، دکتر میشه، مثل باز واره. خب کسایی که جانم کسایی که درس نمیخوانه مثل مرغ واره در زمین میمانه، در مرغانچه میباشه. من مروه متعلم صنف سوم ب، شاگرد مکتب خصوصی انتصار. آمدن شما مهمانان را به صنف خود خوش آمدید میگم و تشکر از این میکنم که برای ما مکتب جور کردین و وعده میدهیم که زحمتایتان را ضایع نکنیم و وطن خود را آباد کنیم. خواهش ما است که شما باید از حیات الله عتید کده بالا شوین، بخیر بالا برین. ما بسیار وقت خود ضایع کردیم. اگر ما از وقت درست استفاده میکردیم عالمه دیگه جای میبود. مونږ د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ طرف ته روان یو. هلته د سلطان محمود غزنوي او آزاد خان د دارالایتامونو نه لیدنه کوو. زموږ سره ډېر ښکلي دوستان او ملګري دي. هغوی سره به انشاءالله چې تاسو تعارف کوئ او انشاءالله چې تاسو به یو هغوی ګورئ. مونږ سره پاتې شئ. مو په امن دي نشته د چا په ویرانو مو په امن دي کډې د پردو پر شوي غړ غړی ورور دی دا د امن کور 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 دی دلته محبت عبدی مرد نفرت اور دی دا د امن کور دی. تاسو زمونږ انجینر صاحبان یئ، تاسو زمونږ ډاکټر صاحبان یئ، تاسو زمونږ راتلونکي یئ. تاسو حیات الله عتید پیژنئ؟ څوک دی؟ زه یم. زه ستاسو په شان باندې یتیم وم. ستاسو په شان باندې دوه ورځې مخکې تللی وم. هغه کوټه کې چې ما ژوند کړی یوه توره کوټه وه په زمان خیلو کې چک. مونږ اوه یتیمان وو، دوه خویندې، څلور ورونه. په دې کوټه کې تنور وو، هلته کندوګان وو. کندو پیژنئ؟ وریجه وړج پکې وي. او په واوره کې مونږ اوه کسان په دې کوټه کې مونږ اوسېدو. تاسو څوک په یوه کوټه کې اوسېږي؟ نن سبا خلک په یوه کوټه کې نه اوسي که نه؟ شرم دی ویي. مونږ فقیران وو. دوه کلن زه د پلار نه پاتې شوی یم. خو ما خپل دماغ ته دغه پیغام ورکړی و، زه کوچنی وم چې زه باید د بازانو په شان باندې د غرونو په سر کې اوسېږم، د چرګانو سره نه اوسېږم. د الله په فضل، د الله په لطف او بیا د هغه استادانو چې زما لارښوونه یې وکوله، زما لاسنیوی یې وکولو او د ما سره کومک وکولو، د الله په فضل، په مهربانۍ او د هغې په همکارۍ باندې یو چیرته زه ورسېدم. زه ستاسو ټولو شاګرد یم، تاسو د ما استادان یئ.
تاسو ټول الله ته د ما نه مخکې یئ خو د ما سره یو غم دی د یتیم درد زه احساسولی شم ستاسو اوښکې ستاسو مشران لکه قدرمن ډاکټر صاحب شفیق الله امین چې په اوتید کې د موږ روحاني مشر دی قدرمن فضل عابد صاحب چې د وامي مسؤل دی ستاسو اوښکې پاکې کړې قدرمن استاد هلال صاحب قدرمن عبدالجبار بهیر صاحب زندانی صاحب صافی صاحب عثمانی صاحب قدرمن استاد شمس ستاسو مسؤول ګران عصمت الله صدیقی اتل ستاسو په شان باندې یتیم و راځئ چې منفي خبرې د پولان دي کو مونږ کولی شو د الله په فضل د الله په لطف او ستاسو د هغه خوږو استادانو قدرمن مدیر صاحب سید رحمان او د آزاد خان روزنتون محترم استادانو ستاسو ټول نه زمانه نه کوم قربانۍ درته وایم لاسونه مو ښکلوم چې تاسو د یتیمانو خدمت کوئ کله چې ماښام شي ستاسو په دوی باندې ایمان دی چې سهار کېږي ګیز کېږي او کله کېدای شي د شپه پاتې شي ګیز رسي که نه رسي په وردګي لهجه به خبره وکړم ګیز رسي چا وایي چې نه رسي هېڅوک نه وایي تاسو به په خیر سره لویان کېږئ تاسو به ته همیشه پورې داسې کوچنیان نه وایي خبرې کول نه غواړم چې توراني کړم صرف دغه پیغام در کوم ځوانانو چې راځئ چې مثبت فکر وکړو یتیموالی فقیروالی محتاجوالی راځئ چې دا د پښو لاندې کړو راځئ چې خپلو میندو ته هم دغه مسیج ورکړو چې موږ یو څه کولی شو ما ته یادېږي ځوانه د ونې لاندې چې ناست دی نوم چی دی سمیر احمد جان ما ته یادېږي د ما مور به ژړل او وی چې وړې وړې زمزمې مې خوارې شوې دا خبر زما اوس هم په غوږو کې ده زه به ورته ورغلم ما به ورته وویل چې تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیږي داسې پښه مې ورته په ځمکه باندې ووهله هغه وخت کې هم ما خپلې مور ته مثبت فکر ورکولو ما ژاړم اوس هم کله کله چې په تلویزیون کې زما کوم پروګرام راځي یا کورنۍ کې په انټرنیټ کې زما کوم پروګرام مور ته ښایي بیا ورته وایي چې دا دې تور دی اوس ورته وګوره زما هغه مور چې ما ته به لایټاین چراغ به ما ته راکولو د سهار د لمانځه نه مخکې به زه مسجد ته لګلم چې ته قرآن یادوې د مسجد چراغ مه استفاده کوه ځکه چې هغه د بیت المال مال دی د کور چراغ ته باید استفاده کړې امانت ما ته مور راښودلی تاسو ټول ته یو کارخانګي در کوم تاسو ټولو ته کارخانګي اخلئ که نه اخلئ اخلئ څوک یې نه اخلي کارخانګي در کوم بل ځای چې در سره ګورم دې جواب ما ته راکوئ صحیح ده ستاسو ټولو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو به 20 کاله وروسته چېرته وئ 20 کاله د نن نه وروسته نن څلورم د جولای دی 2024 د تاریخ ځان سره ثبت کړئ 20 کاله وروسته د نن نه به تاسو چېرته ورسېږئ تاسو به بخیر سره سبق چېرته وایئ د آزاد خان نه فارغ شوئ تاسو به لیسه چېرته وایئ پوهنتون به چېرته وایئ لیسانسه به چېرته اخلئ ماستري به چېرته اخلئ ډاکټري به چېرته اخلئ او په کوم ځای کې به الله جل جلاله ستاسو نه د دین او د وطن د خدمت کار اخلي کارخانګي واضح ده اوس جواب راته ما وایي صحیح ده 20 کاله وروسته 5 وخته لمونځونه په مسجد کې وکوئ او خپل هغه مظلوم ورونه چې په غزه کې خاور لاندې کېږي او شهیدان کېږي هیله کوم په خپلو دعاګانو کې هېر نه کړئ موږ یو امت یو انشاء الله د هغوی بریا حتمي ده نصر من الله وفتح قریب د ټولو مسلمانانو په دردونو باندې موږ دردېږو
د ټولو مسلمانانو په خوښیو باندې موږ خوښ یو. امل یو تبسم کوي او څو تبسمات اخلي. تاسو ټول ورته خاندئ که نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم تبسمک فی وجه اخیک صدقه. نو په تبسم باندې ستاسو خرچه نه راځي. ډېر خوشحاله یم چې د لومړي ځل دپاره د آزاد خان دارالایتام چې دا د اوتید د مؤسسې پورې ارتباط لري د خپلو ملګرو سره د کابل نه راغلو او د یتیمانو نه مو لیدنه وکوله او د دوی استادان مو هم ولیدل او اوس به انشاءالله ځو سلطان محمود غزنوي دارالایتام به ګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه در سره مینه لرم. تاسو ته چې دغه درانه مېلمانه او ګران استادان راغلي دوی هم ستاسو په شان باندې زما په شمول کوچنیان وو. دا خبر خو منئ؟ د موږ او تاسو چې نن کوم چارواکي دي مسؤلین دي هغوی هم ستاسو په شان باندې کوچنیان وو. دا خبر منئ؟ الله ما ته دغه اجلال نصیب کړی چې د اوتید مؤسسه په غزه کې هم الحمدلله د فلسطین یتیمو ماشومانو ته پروګرامونه لري. غزه به تنها نه پرېږدو، دعاګانې به ورته کوو او دغه زیری درکوم چې د نړۍ دروغجن نظامونه په ختمېدو دي. ډالر په ختمېدو دی، یورو په ختمېدو ده، اسرائیل ختم شول، امریکا ختمېږي. دا د الله امر دی. په دې شرط که موږ تقوا اختیار کړو. والعاقبة للتقوى. په شریکه باندې به ځو، اقصا ته به ځو انشاءالله. بیت المقدس کې به مونځ کوو د ټولو استادانو سره. موږ تاسو ټول به ځو. دښتې مو په امن دي، غرونه مو په امن دي، نشته د چا په ویره زړونه مو په امن دي. دښتې مو په امن دي، غرونه مو په امن دي، نشته د چا په ویره زړونه مو په امن دي، نشته د چا په ویره زړونه مو په امن دي. کټې د پردو پر شوي غړ غړی ورور دی، دا د امن کور 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 دی. السلام علیکم یا اهل القبور، انتم سلفنا ونحن بالاثر، یغفر الله لنا ولکم. د والد صاحب قبر ته یو ځل بیا راغلم. د ګران او قدرمن ورور بنګل خان چې د دې کلي ملک دی، د ده نه ډېره مننه کوم چې لطف یې وکولو او دا کټاره والد صاحب قبر ته جوړه کړې. او د قدرمن او ګران ورور عصمت الله جان صدیقي صاحب نه مننه کوم چې
دا لیکنه یې کړې زموږ د والد صاحب په ارتباط باندې. زموږ ستاسو ټول همدغه آخري کور دی. د موږ او تاسو د دغې کورونو د رڼاوالي په خاطر باندې یوازینی کار زموږ ستاسو نیک عمل دی. که موږ تاسو یې وکوو او که زموږ ستاسو اولادونه یې وکوي، الله دې موږ تاسو ته نیک عمل راکړي. زما نن د کلي نه آخري ورځ ده او د کلي نه زه خدای پاماني کوم. مخکې د دې نه چې خداحافظي وکوو، یو بل کار هم لرو، هغه کې هم موږ سره اوسېږئ. په کلي کې آخري کوم کار هغه ده چې د دوستانو او د وروڼو د ملاقاتونو او د لیدلو نه وروسته ټولو دوستانو او خاصتا زما وروڼو قدرمن افغان صاحب، هدایت الله زما مشر ورور، قدرمن زنداني صاحب او زما ټولو وروڼو او وریدونو د هغوی دا غوښتنه وه چې دلته زما یو کور وي. افغانستان کې زما کور نشته او والده شریف اکثره وایي چې ستا د خټې هم یوه کوټه نشته. نو د ټولو په خوښه باندې دلته دغه ځای چې بالفعل موږ ولاړ یو اتفاق دلته وشو چې دلته یو کور په خیر سره جوړ کړو. نو دغه بنګال خان چې دلته راشه کنه دا زموږ د کلي ملک دی او زموږ د مشر دی، زما ورور دی او ډېر زیات محبت زه ورسره لرم. نو دی به انشاءالله کار په غاړه باندې اخلي او ورسره انشاءالله انجینر صاحب احمدشاه او د ده بچی او ورسره مصطفی صالح صاحب دلته څه شیریني راغلي سره مشرانو باندې انشاءالله چې توضیح کېږي او دا به خورو او خدای صاحب انشاءالله موږ ته دعا کوي او الله جل جلاله دې وکړي چې په خیر په خوشحالۍ سره دا کور انشاءالله چې جوړ شي په خیر سره او ورته راشو او انشاءالله همدلته د کلیوالو په څنګ کې د خپلو وروڼو او د وروڼو انشاءالله په څنګ کې دلته خپل ژوند ته دوام ورکړو. ګران افغانستان وطن څومره قسم سور دی، دا د امن کور دی، دا د امن کور دی. استعدادونو د ودې او کارمخکانو مؤسسه اوتید نن د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ کې د چک یتیمانو او د هغوی کورنیو کونډو میندو او د هغوی نورو کورنیو ته دغه مواد غذایي توزیع کوي. 50 کورنیو دپاره نن موږ توزیع لرو. دا په حقیقت کې د 0 کورنیو دپاره توزیع ده، خو صرف نن د 50 کورنیو دپاره توزیع کېږي. په راتلونکي کې به انشاءالله د 950 کورنیو دپاره نور توزیع کوو. جوړ بشي آباد بشي انشاءالله خد بشي. د چک ولسوالۍ کې زموږ توزیع وه 50 کورنیو ده، 950 کورنیو ته انشاءالله په راتلونکي کې بیا زموږ توزیع ده. زما خوږ ملګری او زما انصنفی او زما استاد قاري صاحب حفظ الله احدي به یک یو شان دی، خدای لږ جګ ځای کې ولاړ دی چې هلته ما سره کړی ښه، نو ځکه هم جګ معلومیږي. نو د ده کور ته راغلو او د ده ډېر ښکلی کور دی، د باغ په مابین کې دی. دلته تروي دي د وردګو او هم توتان دي. نو دا نوشجان کوو او نور مېلمانه هم راسره دي او د دوی باغ کې غوښتل مې تاسو ته زه یو چکر درکړم. دلته د دوی مهمانخانه ده او دا کاملا مستقله ده د کور نه. اول داخل کې د دوی کور دی او ښکلي بچیان لري او ښکلی کور لري. الله دې ده په مال او په بچو او په ټولو امکاناتو باندې ورته برکت واچوي. غوښتل مې چې مخکې د دې نه چې د وردګو نه ووځو دغه نقطه هم در سره شریک کړم. نو زه یېرېږم هسې نه چې توت او توی مو واخلي او زموږ نه تیاره لاړ نه شي، په دې باندې ډارېږم. خو انشاءالله زر زر به کار خلاصوو او کابل طرف ته. کابل کې هم بعضې مسایل لرو او بیا به انشاءالله په میدان کې در سره خدا حافظي کوو. نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشي، جوړ بشي آباد بشي انشاءالله خد بشي. نور بد سیالانو سیال دا زمون هیواد بشي، نور بد سیالانو سیال.
ولا وردګ خو زموږ ډېر ساعت تېر شو ډېر زیات دوستان ولیدل او ډېر زیات خوشحاله شو اوس ځو کابل ته هلته هم یوه وړه توضیح لرو د یتیمانو د هغې نه وروسته میدان نوی ته ځو انشاءالله السلام علیکم ممكن ولا ممكن ولا لا والله متابع ولا اصلي متابع زمون هیواد بشي غږ د پرمختګي اوس هرې خواته خپو آخري شیبې دي موږ د افغانستان نه خداحافظي کوو جسما ځو خو قلبا افغانستان کې یو یوه هفته د ملګرو دوستانو سره زموږ ډېرې ښې شیبې وې د ټولو ورونو نه مننه کوم د اوتید د ټولو ورونو ملګرو نه او خاصتا بیا د ګران ورور عصمت الله صدیقي صاحب نه او د قدرمن ورور نیازي صاحب نه او د قدرمن ورور شیر عالم جان او د ټولو ورونو نه زه مننه کوم چې دوی ډېر زیات زما سره تکلیف شول ډېر ښکلې هفته وه او ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودې اوس جسما ځم قلبا دلته یم السلام علیکم ورحمة الله